فضل احمد له تیرو لسو کلونو راهیسې د کندهار په لویدیځه څنډه باغ پل کې د کبانو د روزنې په صنعت بوخت دی. نوموړی وایي د میاشتې د 25 زره په شاوخوا کې د ماهیانو غوښه تولیدوي چې د کندهار ترڅنګ یې هلمند او فراه ولایتونو ته هم استوي. دی وایي د نورو کلونو په پرتله اوس کاروبار د نامنویو او کرونا وبا له امله اغېزمن شوی دی. سږ کال امنیتي ستونزې ډېرې وې او د کرونا مشکل ډېر و. د کرونا کې زموږ کاروبارونه ډېر ودرېدله. امنیتي مشکل فعلا هم شته چې اوس زموږ محفظې په هغه اندازه خلک نه راځي لکه مخکې راتلله. خلک په ښار کې هم دونه مایان نه خوري ځکه هغه ضرورت اولیه شیان پوره کوي او مایان چې تقریبا برابر شي خلک بولي نو په هغه باندې کاروبارونه څه تاثیر کړی دی خامخا. دا مهال کندهار کې 1914 د کبانو د روزنې او غوښې تولیدي فارمونه فعال دي چې زیات یې د دغه ولایت په ولسوالیو کې دي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي تیر کال په دغه ولایت کې د کبانو د غوښې د تولید کچه 4800 ټنه وه چې سږ کال دغه اندازه له 3000 نیولې تر 4000 ټنو پورې وه. دوی علت د کرونا وبا د لارو تړل کېدل او له بهره د کبانو راوړل بولي. تیر کال په نسبت ځکه سږ کال کمایان تولید شوي دي. یو کال د پسرلي موسم ژمي موسم کې کرونا وه، خلکو کاروبار او تګ راتګ کم وه او همدارنګه 3 میاشتې مکمل د پاکستان لاره د هود د میاشتې د آخر نه د سور تر فایه پورې بنده وه. نو په دغه وخت کې افغانستان کې بیخي د مایانو بچیان نه پیدا کېدل. وروسته کله چې لارې له شوه دغه بچیان راغلل نو د هغه غټوالي څو میاشتې تېرې شوې وې. نو سږ کال هغه اکثریت مایان تقریبا 1 کیلو ته رسېدلي. تیر کال به تر 2.5 کیلو پورې غټېدل. په کندهار ولایت کې د کبانو پلورونکي هم وایي چې د وطني ماهیانو رانیونکي زیات دي خو په ټوله کې د تیر کال په پرتله د دوی کاروبار کم دی. کاروبار خو اوس فلحال د جنګو په خاطر ډېر متاثره شوی دی چې دا شاوخوا جنګونه دي او حالات سره خراب دي. ګراکان نه راځي مثلا سودا نه کوي کنه چې لږ کلر امنیت سم دغه سم کاروبار مو سم دی. د ژمي موسم دی زموږ دغه شپې د خواري دغه شپې مو بس یو کاروبار دی. نو اوس یو څه متاثره دی څه قدر دغه کړی دی په ښار باندې تاثیر کړی دی. وروستي جګړو نه یوازې خلکو ته کندهار کې درانه اقتصادي زیانونه اړولي بلکې تر 100 زرو پورې کورنۍ هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي دي. مسؤلین وایي د جګړې د زیان د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ راپیل کړې ده.